احتیاط واخله دا واخله په احتیاط باندې د سفر صحیح کوه احتیاط کوه. دا د سه شنبې ماښام دی، هغه ماښام چې له ایران څخه تازه راستنه شوي کډوال د اسلام قلعه څخه کابل ته په لاره وو چې ناڅاپه له یوې بدې پیښې سره مخ کیږي. د دوی موټر له یو موټر سایکل څخه ځان بچ کوي او بالاخره موټر یې د تیلو له یوه ټانکر سره لګیږي او د اور سره لمبه پیلېږي. په دې موټر کې 9 مسافر سپاره دي او ټول په اور کې لولو پاکېږي. یوازې 2 تنه یې ژوندي پاتې شوي. دې پیښې په هیواد کې بېلابېل غبرګونونه راپورته کړل او ډېر هیوادوال یې خفه کړل. د خفګان یو ټکی خو دا و چې په دې پیښه کې 19 ماشومان شهیدان سو. په افغانستان کې هر کال د ترافیکي پیښو له کبله سلګونه انسانان ژوند له لاسه ورکوي او دا لړۍ روانه ده. د ترافیکي پیښو ډیری لاملونه د سړک خرابوالی، د موټر چلوونکو تیز رفتاري، د نقل وسایطو خرابوالی یوازې د هرات اسلام قلعه پیښه نه ده، بلکې د کابل جلال آباد په لویه لاره ډېرې پیښې کیږي، د کندهار کابل په لویه لاره ډېرې پیښې کیږي. دې پیښو او اندېښنو ته ټول هیوادوال خفه دي، خو یو ځوان چې دا پیښې له ډېر وخته تعقیبوي او ورته دردیږي، یو هڅه یې پیل کړې ده او یو تلاش یې پیل کړی. په زراو موټر پراته دي هیوادوالو، په همدغه کې هر یو موټر کې 3 او 4 هیوادوال هم شهیدان شوي، موټروان هم شهید شوی ده. دا ځوان ناصر خان ناصري نومیږي. ناصري هډه په هډه وګرځېد او هر موټر چلوونکي ته یې همدا پیغام ورکړ چې احتیاط وکړئ. پیغام دا دی احتیاط وکړئ چې ستاسو ژوند خوږی شي. پیغام دا تاسو درکوم دا د احتیاط وکړئ چې هم تاسو ورور شي. ناصري اوس یوه بله هڅه روانه کړې ده، هغه چې ولې د پیغام یې لاس په لاس په سړکونو باندې موټرونه ودرول، موټر چلوونکو ته یې وزر زارۍ منتونه وکړل، خو پوه شو چې دغه کار یې نتیجه ورنکړه. اوس یې تر ټولو یو بل سخت کار پیل کړی دی. موږ دغه فیصله وکړه چې د جلال آباد نه کابل پورې په خپل لاړ شو. په لاره کې موټروانانو ته پوهاوی ورکړو او دغه غږ اوچت کړو. لکه چې وایي سرعت زیات استقبال مرګ است، یعنی ډېر تیزوالی ستاسې د مړینې سبب کیږي. نو غوښتنه مې دغه ده چې زما دا غږ بدرګه کوي چې په ټول هېواد کې په 40 ولایتو کې په 340 ولسوالیو کې خور شي، هر موټروان خبر شي، د موټروان کورنۍ هم خبره شي چې په خپل بچي باندې د احتیاط غږ وکړي.